د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ او د استخباراتو مسؤلینو د دې ولایت له طلا پلورونکو او صرافانو سره د ښې همغږۍ په موخه ولیدل. په دې لیدنه کې د امنیتي ستونزو په خوندي توګه د پیسو لیږد رالېږد او د افغانستان بانک د پالیسۍ په اساس بهرنیو هیوادونو ته د ناقانونه پیسو په لیږد بحث او خبرې وشوې. بل لور ته بیا د امنیه قومندانۍ او استخباراتو مسؤلینو دغه طلا پلورونکو او صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په امنیت ساتلو کې به پوره کوشش وکړي. د کندوز ولایت د غصبي ځمکو کمیسیون د خپلو کاري فعالیتونو په لړ کې تېره ورځ د دې ولایت په اسقلان سیمه کې د 3000 جریبه اماراتي ځمکې تشخیص کړی دی. د یاد کمیسیون د مسؤلینو په وینا تر دې مهاله یې 40,000 جریبه اماراتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه کړې او حکومت ته یې سپارلې ده. د دوی په وینا هڅه یې دا ده چې څومره زر وکولی شي پاتې اماراتي غصبي ځمکې له غاصبینو راخلاصې کړي. د کندوز ولایت د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو امریت تېره ورځ په دې ولایت کې د ولایت مقام د بشري سرچینو امریت په همکارۍ یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. یاد سیمینار کې د دې ولایت د ټولو اداراتو مالی او اداري مدیرانو ګډون کړی و. د مسؤلینو په وینا د دې سیمینار موخه د دولتي کارکوونکو او مدیرانو ته د ظرفیت لوړونې یادوي. په دې وروستیو کې د اسلامي امارت سیمهییز حکومت تل هڅه کړې څو په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د ملکي مامورینو ظرفیت لوړ او ولس ته لا اسانتیاوې رامنځته کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز په اداري غونډه کې د تازه دمو پولیسو د جلب او جذب په هکله خبرې وشوې. په شمال ختیځ زون د پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز مسؤلین هڅه کوي په دې مرکز کې پولیسو ته په سمه توګه پوځي روزنه ورکړي څو د دندې پر مهال ولس ته غوره خدمات وړاندې کړي.